بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تیر ورځ موږ تاسو د مایکروسافټ ایکسل پروګرام هوم ټیب مکمل خلاص کړو. نن برای شو په انسرټ ټیب یو دلته به ټیبلز باندې خبرې وکړو. پرایویټ ټیبل، ریکمندډ پرایویټ ټیبلز او ټیبل. د دې لپاره چې موږ په دې کمانډونو ځان پوي کو، لومړی باید موږ تاسو یو مثال جوړ کړو. ایټم به ورته ولیکو، همدا ډول پرایس به ورته ولیکو، یونټس به ورته ولیکم او همدا ډول ټوټل به ورته ولیکو یا ډیټ به ورته ولیکو او بیا به ورته ټوټل ولیکو. راځم ایټمز کې زه لیکم فرض که موږ کمپیوټر یو دکان لرو، موږ یو کمپیوټر فرض که خرڅ که په څو مو خرڅ که په 10,000 افغانۍ. یونټ څو دانې مو خرڅ کړې؟ فرض که لیکو چې 4 دانې مو خرڅ کړلې. په کم تاریخ کنټرول سیمی کولن باندې ګوري دې ته تاریخ اچو، ټوټل یې اوس دلته وباسو. نو ټوټل دپاره برای شو ایکول ولیکو، د هغې نه وروسته پرایس به واخلو، دا به ملټیپلای کو د یونټس باندې او انټر به پریس کو او له دې وروسته برای شو دا به ډرایګ کو تر دې ځایه پورې چې څومره ستاسې ضرورت دي. له دې وروسته فرض که موږ په دوکان کې یو ماوس خرڅ که او دا ماوس موږ فرض که په 200 افغانۍ خرڅ که. یونټ څو دانې مو خرڅ کړي؟ 6 دانې مو خرڅ کړلې. په کم تاریخ؟ فرض که په همدغه تاریخ باندې. موږ یو سکرین هم خرڅ که او پرایس په څو مو خرڅ که؟ 2000 فرض که. تعداد به ورته ولیکو چې څو دانې مو خرڅ کړي؟ 15 دانې مو خرڅ کړي. همدا ډول بل راځو چې موږ کیبورډ یې خرڅ کړي دي، کیبورډز، او یو کیبورډ مو چې خرڅ کړی په 400 افغانۍ مو خرڅ کړی او 2 دانې کیبورډ هم موږ خرڅ کړي. تاریخونه به ورته همدغه راواخلو، همدغه به ورته کنټرول ډي کو چې ډریګ شي. تاریخ به هم ټول ورته دا واچو. بل هم دلته موږ فرض که یو هارډ ډیسک خرڅ که، پرایس یو دانه مو فرض که په 200 افغانۍ په 900 افغانۍ خرڅ که او مجموعاً چې دی موږ 12 دانې خرڅې کړې. اوکې، همدا ډول راځو بل هم موږ یو اس اس ډي هارډ ډیسک خرڅ که. اول هارډ ډیسک به دا ورته ولیکو، دا خو او له دې وروسته به اس اس ډي ورته ولیکو. فرض که اس اس ډي او هارډ ډیسک هم موږ خرڅ که. پرایس فرض که 3000 افغانۍ ورته لیکو او یو 2 دانې مو خرڅې کړې. اوکې، او همدا ډول راځو ورته بل هم لیکو چې موږ فرض که یو سی پی یو خرڅ که او قیمت یې په 4500 افغانۍ او یونټس څو دانې مو خرڅ کړي؟ 1 2 3 5 4 به ورته ولیکو. نو دا مې هم ورته ولیکه. همدا ډول بیا ما ماوس خرڅ که او ماوس او بیا مې فرض که په 400 افغانۍ مې خرڅ که او تعداد به ورته ولیکو چې تعداد به ورته ولیکو 12 دانې مو خرڅ که. همدا ډول بیا هم ما یو سی پی یو خرڅ که، سی پی یو، او په 15000 افغانۍ مې خرڅ که او 2 دانې مې خرڅې کړې. او بیا هم ما یو بل کمپیوټر خرڅ که، اوکې، په 12000 افغانۍ او 3 دانې مو فرض که خرڅې کړې. دا موږ سره زموږ ډیټا ده، دا به ټول سلیکټ کو. د سلیکټ نه وروسته برای شو موږ دته آل بارډرز ورکو او د بارډر څخه وروسته به دا سلیکټ کو، دا به کنټرول بی بولډ کو. شاید دا ډیټا موږ تاسو سره ډیر زیات وسیږي ځکه ایکسل چې دی د ډیټا د منیج کولو دپاره جوړ شوی سافټویر ده. دا هغه پروګرام ده چې موږ تاسو پکې کولی شو ډیټا منیج کو. اوس دا موږ سره ډیټا شو، دا به ټول ورته انتخاب کم او دا به هم سنټر او هم میډل ته به یې راوړم. او اوس به راشو ما انسرټ ته. په انسرټ کې ګورئ موږ تاسو سره پرایویټ ټیبل دی، پرایویټ ټیبل، پرایویټ ټیبل. دا پرایویټ ټیبل خپله څه شی دی؟ پرایویټ ټیبل از یوزډ ټو سمرایز ډیټا. پرایویټ ټیبل موږ دې دپاره استعمالوو چې ډیټا موږ تاسو ته سمرایز کړي، یعنې د ډیټا د سمرایز کولو دپاره پرایویټ ټیبل استعمالیږي. زه راځم په خپل ټیبل باندې درېږم، دا ورته ټول سلیکټ کوم، انتخابوم او بیا پرایویټ ټیبل ته راځم.
کله چې پیوټ ټیبل ته راغلم ماته دا مینو خلاصه شو. په دې کې څو خبرې دي. اوله خبره خو دا ده وایي تاسې چې د دغې ډیټا سمري یا خلاصه غواړئ نو دا چې دی همدغه چې تاسې لیک کړی همدغه صحیح دی که یوز ان ایکسټرنل ډیټا سورس. فرض که زه راځم ورته وایم نه دغه ډیټا زما نه دی په کار دا ماته مه سمري کوه. یوز ان ایکسټرنل دا ورته انتخابوم چوز ورته انتخابوم او بیا د هغې څخه وروسته براوز فارمور ته راځم هر ځای کې چې تاسې سره د ایکسل ډیټا په کمپیوټر کې ثبت وي هغه به ورته انتخاب کوي اوپن به کړي همهغې نه پیوټ ټیبل به تاسې ته جوړ کړي. خو اوس زه ورته وایم نه selected a table or range دغه کوم چې ما سلیکټ کړی د همدې نه ماته جوړ که خلاصه د دې ماته جوړ که. بله خبره هم دلته چې موږ ته کوي choose where you want the pivot table report to be placed. وایي ته چېرته غواړې چې دغه پیوټ ټیبل تا سره سیف شي جوړ شي. نیو ورک بوک کې غواړې او که په همدغه ورک بوک کې. نو دا دومه خبره موږ ته همدا کوي چې نیو ورک شیټ کې غواړې چې جوړ شي که ایگزسټنګ ورک شیټ کې زه ورته نیو ورک شیټ انتخابوم او له دې وروسته به اوکې کو. ګورې زمونږ ډیټا چې دی اول شیټ کې دی دا زمونږ ډیټا ده ولې دوم شیټ کې په نوي ورک شیټ کې موږ تاسو ته پیوټ ټیبل جوړ کړ. ګورې پیوټ ټیبل دغه شکل لري دلته موږ ته لیکلی دی پیوټ ټیبل نمبر 1 دلته موږ ته وایي to build a report وایي د دې لپاره چې تاسو یو ریپورټ جوړ کړئ choose fields from the pivot table field list دغه د پیوټ ټیبل field list دی وایي د دې څخه تاسو انتخاب کړئ چې څه شی غواړئ چې د هغې سمري موږ تاسو ته جوړ کړو. زه ورته وایم ما ته ایټم شو که صحیح ده دا چک به ورته ځان کړم او همدا ډول ټوټل ماته شو که اوکې. ګورې کمپیوټر ټوټل چې موږ خرڅ کړي دی 1,90,000 یعنې د 1,90,000 افغانیو موږ یوازې کمپیوټر خرڅ کړی. همدا ډول سی پی یو چې دی د 53,000 افغانیو موږ یوازې سی پی یو خرڅ کړی. هارډ ډیسک هم 15,300 کیبورډ هم یعنې مکمل موږ تاسو ته څه شو او خلاصه یې موږ تاسو ته وویستله چې کوم ایټم څومره خرڅ شوی دی او که چېرته ورته وایم چې کوم ایټم څو دانې خرڅ شوی دی او بیا ټوټل څومره شوی ګورې رو ټیبلز وایي کمپیوټر د دغومره پیسو خرڅ شوی دی سم آف یونټس او هغه څو یونټس چې د تعداد یې هم موږ تاسو ته جمع کړی چې مجموعاً 7 دانې کمپیوټر یې خرڅ شوي مجموعاً 11 دانې سی پی یوګان خرڅ شوي دي مجموعاً 12 هارډ ډیسک خرڅ شوي دي. نو هدف دلته د پیوټ ټیبل څخه دا شو چې تاسې کولی شئ په خپله خوښه باندې دلته ورته انتخاب وکئ چې څه غواړئ څه ډول ریپورټ غواړئ نو پیوټ ټیبل به په اتوماتیک شکل باندې تاسې ته همغه پیوټ ټیبل خلاصه جوړ کړي. نو بیرته به هم راشو انزرټ ته او له دې وروسته به راشو دغه دوم شیټ کې چې پیوټ ټیبل یې موږ ته جوړ کړ په دې رایټ کلیک کوو دا ډیلیټوو ډیلیټ. دومه خبره دلته ګورئ ریکمنډډ پیوټ ټیبلز د دې نه هدف څه شی ده د دې نه ګورئ هدف دا ده ښه دغه ټیبل زه ټول سلیکټوم ورته وایم د دې یو پیوټ ټیبل ماته جوړ کړه خو ریکمنډډ خپله پیشنهاد کړه دی وایي چې دغه څو رقمه دي کوم یو غواړې په دې رقم غواړې چې تا ته پیوټ ټیبل جوړ کړم صحیح ده چې اول فرض که ایټم به وي او بیا به د هغې ټوټل وي او بیا به ګرین ټوټل وي په دې ډول غواړې نه په دې ډول غواړې په دې ډول غواړې تیار څه جوړ شوي دي تیار ریډیمیډ دلته شته هر ډول چې ستاسې په کارو تاسې هغه ورته انتخاب کوئ او له هغې نه وروسته اوکې کوئ چې کله مو اوکې که ګورې په دې شکل یو ریپورټ تاسې ته جوړ کړ. یعنې دا تیار ریډیمیډ جوړ شوي دي مختلف ډیزاینونه دي جوړ شوي دي هر یو چې ستاسې خوښه ورته کولی شي چې هماغه ورته انتخاب کوئ او د هغې نه استفاده وکړئ. فرض که زه ورته وایم دغه ډیزاین زما خوښ شو دغسې یو
ریپورټ ماته جوړ کړه دغسې ریپورټ ماته جنریټ کړه اوکې کوم یې ورته ګورې په دې رقم ریپورټ یې راته جوړ کمپیوټر ټول 2 دانې خرڅ شوي سی پی یو 11 دانې خرڅ شوي هارډ ډسک 12 دانې کیبورډ 2 دانې ماوس 18 دانې سکرین 15 دانې اس اس ډي هارډ ډسک 2 دانې زه ورته وایم دا صحیح دی چې تا ایټم نوم ماته لیکلی او بیا سم آف یونټس دې لیکلی خو ته داسې کار وکړه د دې پیسې هم راته ولیکه ټوټل یې راته وباسه ګورې ټوټل پیسې هم تاسې ورسره اضافه کولی شئ یعنې که از ریکمنډډ تاسې هم ورته یو ډیزاین انتخاب کړئ او ریپورټ تاسو ته جنریټ کړي هغې نه وروسته هم تاسې کولی شئ چې پکې پرایس او یونټس دا مسایل اضافه کړئ یا کم کړئ نو دا هم موږ سره و د په انزټ کې د ریکمنډډ ټیبل خبره بله خبره هم موږ سره ټیبل ده ما تاسو ته مخکې هم ټیبل په اړه کار کړی دی ټیبل 3 مین خوبیانې لري زه به دا ریپورټونه بیرته ډیلیټ کړم او همدا ډول دا هم ډیلیټوم ګورې دا موږ سره اوس څه ډیټا ده موږ غواړو دغه ډیټا د ټیبل شکل ته واړو ټیبل کې اوله خوبي دا ده که موږ چېرته په دغه ډیټا باندې یو فرمول اپلای کوو نو هغه ټولو ته اتوماتیک شکل باندې اپلای کیږي دوم خوبي اخوالی د ټیبل دا ده چې فلټر بټن موږ ته استرا کوي فلټر بټنز موږ ته راکوي او دریم خوبي دا ده چې ټیبل موږ ته زموږ ډیټا ته یو ښکلی ډیزاین ورکوي ګورې زه دا ټول ورته انتخابوم له هغې نه وروسته راځم ټیبل ته او بیا وکې کوم ګورې چې یو شو یو خو یې ښه ډیزاین دې ته ورکړه دویم ګورې فلټر بټنز یې موږ ته راوړل ایټم خپله فلټر بټن لري او پرایس خپل فلټر بټن لري او یونټس هم دا ډول ګوره فرض که زه ایټم سره راځم او زه ورته وایم چې دغه زما ډیټا ای ټو زیډ سورټ کړه ګوره ای ټو زیډ ما سره دا سورټ شو بیا راځم دې ایټم ته ورته وایم ته داسې کار وکړه دغه زما ډیټا کې چې دی یوازې کمپیوټر ریکارډ راته شو کړه ګوره یوازې د کمپیوټر ریکارډ ماته شو کوي نه یاره د کمپیوټر ریکارډ مه شو کوه یا د کمپیوټر هم شو کوه او د هارډ ډسک هم شو کوه او د کیبورډ هم شو کوه نور مه شو کوه ګورې دا 3 ریکارډونه تا ته شو کوي د 3 جنسونه یا د 3 قلمه جنس نو بېرته راځم ورته وایم نه سلیکټ آل ټول راته شو کوه همدا ډول زه راځم پریس ته زه ورته وایم چې ته داسې فلټر راته وکړه هغه جنسونه چې په 3000 افغانۍ خرڅ شوي هغه راته شو کړه ګوره په 3000 افغانۍ یوازې اس اس ډي هارډ ډسک خرڅ شوی نو د پرایس په ترو داسې موږ تاسې کولی شو چې ډیټا ځان ته سمرایز کړو همدا ډول په یونټس او ډیټا په دې هم تاسې کولی شئ چې سمرایزیشن وکړئ بله خوبي ګورئ دا دی ټیبل کې فرض که زه راځم او دا ورته بیرته ډیلیټوم صحیح ده دا به ټول ورته انتخاب کو او ډیلیټ به کو زه غواړم دلته اوس فرمول واچوم ایکوال لیکم او د ایکوال څخه وروسته دغه پرایس اخلم او ملټیپلای کوم ضربوم په چی شي کې په یونټس کې او بیا انټر کوم ګوري ټولو ته نور خپل شو اتوماتیک ډول باندې فیل ډاون شو ورته یعنی ټول مکمل نور محاسبه دی خپل او یو ماو نو ټول مکمل ټیبل ته دی خپل نور محاسبه تر سره کړه نو موږ سره ټیبل چې ده هغه 3 خوبیانې لري یو زموږ ډیټا ته ښه ډیزاین ورکوي دوم فلټر بټن موږ ته راکوي او څلورم کوم فانکشنز چې موږ پې اپلای کوو کوم فرموله چې موږ پې اپلای کوو نو د هغې په اتوماتیک شکل باندې ټوله ډیټا باندې هغه خپله اپلای کوي بل هم موږ سره په انزټ کې پکچر دی ګولې دغه السټریشن هو به هو هماغه د مایکروسافټ ورډ پروګرام چې موږ ویلی هغه السټریشن ته ورته دی غواړې دلته یو پکچر راوړې او پکچر غواړم راوړم نو دس پی سي ورته انتخاب کړئ له هغې نه وروسته پکچر ورته راوړلی شئ فرض که دس پی سي یو پکچر زما په کار ده او انزټ یې کړه ګورې پکچر به تا ایستلی شي فرض که دا موږ سره یو پکچر ده کله کله ضرورت پیدا کیږي پکسل پروګرام کې چې تاسې باید پکچر خپل ډیټا سره راوړئ په دې شکل پکچر راغی چې کله پکچر راغی نور هماغه د وډ خبرې دي چې څنګه ډیزاینوئ ډیزاین یې کوي کم شیپس تاسې په کار وي فرض که زمونږ
دغه یو شی په کار دی ګورئ کولی شئ ډرای کوئ او ډیزاینونه ورته ورکړئ شیپ فارمټ ته طریقه همدا ډول سکرین شاټ او سمارټ آرټ ستاسې په کار وي کولی شئ چې راوړئ یعنې ټول خبرې هماغه د ووټ خبرې دي نو بیا تکرار ته ضرورت نشته بل هم موږ سره ګورئ ایډنس دی دا ایډنس هم موږ په ووټ پروګرام کې ویلی و د ایډنس څخه هدف دا دی چې تاسې کولی شئ د کله هم چې انټرنیټ سره تاسې وصل اوسئ یعنې انټرنیټ دې سره شرط دی که انټرنیټ در سره نه وي نو ته د ایډنس نه استفاده نشي کولی نو ګیټ ایډنس باندې کلیک کوئ چې انټرنیټ در سره وصلې دلته مایکروسافټ سټور ته خلاصیږي ګورئ دا سټور ده او هماغه د اکسل مربوط فرض کړه کرنسي ایکسچینجر ورته اخلی او یا هم د اکسل پورې مربوط سافټویر سره کټګورۍ درکوي ورته انتخابوي او ځان ته ډاونلوډوي او په اکسل کې ترې استفاده کوئ چې کله مو ډاونلوډ کړو مای ایډنس دلته راسه هغه راځي ډایرکټلی دلته به اضافه کیږي نو دا ایډنس هم موږ تاسې په ووټ کې ویلی چون ما سره اوس انټرنیټ نشته چې ما عملا تاسې ته یو ډکشنري یا یو داسې سافټویر چې د فاینانس منیجمنټ پورې مربوط اوسي چې ما تاسې ته ډاونلوډ کړی وی او تاسې لیدلی وی نو دا موږ سره هماغه ایډنس دی چې خپل د ضرورت وړ سافټویر کولی شي مایکروسافټ سټور نه ډاونلوډ کړئ او دلته ترېنه استفاده وکړئ د نن دپاره ملګرو همدغومره درس بس ده سبا انشاءالله په چارټس باندې خبرې کوو په دې هیله چې یو څه مو ترېنه زده کړی وي له تاسې ټولو نه مې هیله دا ده چې چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې لایک کړئ شیر کړئ تر څو تر نورو هم ورسیږي او ګټه ورځنې واخلي کور مو ودان